نن د خیبر افریدي صاحب تلین دی نو خیبر چونکې زما ډېر خوږ ملګری و زما او د هغه د یو بل سره یو 15 کاله ډېره ښه دوستي پاتې شوې ده فاروق شاه صاحب هم په هغه ملګرتیا کې شامل و او ډېر ناس پاس یو بل سره او ډېره مینه محبت او د خیبر صاحب ډېر عظیم شخصیت چې زمونږ د پښتو ادب یو ډېر لوی شاعر دی او خیبر صاحب سیف الرحمن سلیم او اندیش شمس القمر دا درې داسې شاعران دي چې دوی ترقی پسندي او قومیت چې دی دا په غزل کې هم ځای کړی دی د دې نه مخکې دا صرف په نظمونو کې خلکو ځای کړی و خو دوی ورله د غزل روایت جوړ کړی دی نو د خیبر صاحب په هکله ما د هغې په 40مه باندې یو نظم لیکلی و هغه نظم به تاسو ته وړاندې کړم د نظم نوم دی نازولی زندگی یو پرانستی کتابچه وي د خوشبو او رڼاګانو خاریه وي فلسفه علم حکمت پکې ویړیا وي تل بیرویه بیریا وي آینه وي په سرود په نغارو را پیدا کیږي داسې خلک په صدو را پیدا کیږي چې احساس یې لکه مشک وږمې وږمې وي چې سترګې د ولي غوندې مړې وي چې زړګی د ریخمو غوندې پوست وي چې خبرې د شاتو نه خوږې وي دا خوږوالی په ترخو را پیدا کیږي داسې خلک په صدو را پیدا کیږي زیست روزګار شواخون نه عبارت وي د دردونو ورسره قدر و قیمت وي په ظاهره پرسکونه سمندر وي اندرون کې یو شور وي یو قیامت وي دا کوکنس لسرو لمبو را پیدا کیږي داسې خلک په صدو را پیدا کیږي مننه بېوسي وي بې کچه په ژوندون کې روڼ تندی ګرځي مدام په زړه چاودون کې بېوسي وي بې کچه په ژوندون کې روڼ تندی ګرځي مدام په زړه چاودون کې بېچینۍ کې یې موندلی یو قرار وي اضطراب یې شي لیدلی په سکون کې او دا عظمت په شوګیرو را پیدا کیږي دا عظمت په شوګیرو را پیدا کیږي داسې خلک په صدو را پیدا کیږي مننه جی د انسان نه محبته مالامال وي د خپل قام په مینه مست لکه خوشحال وي رب ته عمر له جانان د مینې وایي د وختونو او د ده منځ کې دیوال وي خلک ډیر دي په دلو را پیدا کیږي داسې خلک په صدو را پیدا کیږي مننه جی که هر څو په پښتنو د نن سختي ده دا د ټولې پښتونوالې خوشبختي ده موږ به تل په ستر خیبر باندې نازیږو خو دا مړینه یې بې وخته د وختي ده چېرته داسې غزلګوره پیدا کیږي داسې خلک په صدو را پیدا کیږي وروستی بند دی چې لکه سره سمسور ګلونه په بیدیا شي لکه سره سمسور ګلونه په بیدیا شي یا په تیږو کې شینکي تیغونه راشي لکه اور د سوځولو عادت پرېږدي لکه بت چې په سنګینه خوله ګویا شي دا لالونه له ایرو را پیدا کیږي داسې خلک په صدو را پیدا کیږي لکه سره سمسور ګلونه په بیدیا شي یا په تیږو کې شینکي تیغونه راشي لکه اور د سوځولو عادت پرېږدي لکه بت چې په سنګینه خوله ګویا شي دا لالونه له ایرو را پیدا کیږي داسې خلک په صدو را پیدا کیږي ډېر مننه